د ولایت پرمختیایي کمیټې غونډه کې په یو شمېر موضوعاتو د بحث ترڅنګ د سیندیزي حوزې له لوري د سپینغر په لمنو کې د اوبو ذخیروي بندونو جوړولو 15 کلن پلان تایید شو. د پی ډي سي غونډه چې د غبرګولي په 11 ولایت مقام کې د ننګرهار والي په مشرۍ ترسره شوه، پکې د ولایت سکتوري ادارو رئیسانو، د مؤسساتو مسؤلینو او ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد ګډون کړی و. صلاحکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلام منګل د دغه غونډې پر مهال لومړی د دې ولایت پر امنیتي او اقتصادي حالاتو خبرې وکړې او د امنیت او اقتصاد په لا پیاوړتیا ټینګار وکړ. نوموړي د اوبو ذخیروي بندونو د 15 کلن پلان په منځوري خوښي څرګنده کړه او مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې دغه پلان په تطبیق کې لازم اجرات ترسره کړي. د مؤسساتو او سکتوري ادارو مسؤلینو څخه وغوښتل چې د کوټ اچین او په ځانګړي ډول د پچراګام ولسوالۍ تورې بوړې او سلیمان خیل سیمې چې له داعش څخه پاکې شوي رغنیزې پروژې او بې ځای شوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې ژر تر ژره ترسره کړي. د پی ډي سي سکرتر او د اقتصاد رئیس حمدالله افغانیار د تیر مجلس پریکړې او د ترسره شوي کارونو په اړه معلومات شریک کړل. د سیندیزي حوزې رئیس ویل چې د دوی ادارې د سپینغر په لمنو کې د اوبو ذخیروي بندونو او سربندونو 15 کلن پلان جوړ کړي. د ویل چې دغه بندونه د حصارک، شیرزاد، خوږیاڼو، پچراګام، هسکې مینې، اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو کې جوړیږي چې په جوړولو سره به د بزګرانو للمیزې ځمکې خړوبه او برېښنا کټونه به پرې جوړ شي. په همدې حال کې د پوهنې، روغتیا، کار، ټولنیزو چارو، ټولګټو او اطلاعات او کلتور ادارو رئیسانو د خپلو ترسره کړو فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. دغه مسؤلینو د مرستندویو ادارو څخه مننه وکړه او د لا نورو مرستو هیله یې وکړه. د اقتصاد رئیس د ولایت د ټولو ادارو رئیسانو څخه غوښتنه وکړه چې د روان کال انکشافي بودیجې لګښت په اړه بشپړ راپور اقتصاد ریاست ته وسپاري.